د خبرونو سرټکی د کان کیندنو پروژو کې د کورنیو سرچینو کارولو مسوده تایید شوه. له افغانستان څخه په لومړي ځل روسیې ته د مڼو صادرات پیل شول. د افغانستان شمال کې د زلزلې له امله د شهیدانو شمیر 21 او د ټپیانو 819 تنو ته ورسېده. یو شمیر اسلامي هیوادونو غزه کې د اوربند د ساتنې غوښتنه وکړه. او آلمان حکومت احمد الشرع ته د سفر بلنه ورکړې ده. او اوس هم بشپړ خبرونه. د کان کیندنو پروژو کې د کورنیو سرچینو کارولو مسوده تایید شوه. د اقتصادي کمیسیون تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې د کانونو او پیټرولیم وزارت له لوري د کان کیندنې پروژو کې له کورنیو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې پالیسي مسوده تایید او د وروستۍ پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شوه. د خبرپاڼې له مخې د دې پالیسۍ په تطبیق سره به د کان کیندنې برخې د کاري ځواک فني او حرفوي مهارتونه لوړ شي، کاري فرصتونه به رامنځته، له کورنیو سرچینو څخه به ګټه اخیستنه زیاته او پر وارداتو به تکیه راکمه شي. افغانستان چې د کانونو له اړخه بډایه هیواد دی، د طالبانو حکومت د کان کیندنې پروسه کې د شفافیت هڅې ګړندۍ کړي دي. له افغانستان څخه په لومړي ځل روسیې ته د مڼو صادرات پیل شول. د کندهار ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویلي کندا فروټ خصوصي شرکت لخوا روسیې ته د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 50 متریک ټنه مڼې صادر شوې. همداراز شرکت ویلي چې سږکال پلان لري ټول 1000 متریک ټنه مڼې او انار روسیې ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په لومړي ځل له کندهار څخه روسیې ته د انارو صادرات هم پیل شول. د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د دوی د شمیرو له مخې په شمالي ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله 21 تنه مړه، 15 تنه سخت ټپیان او 292 برسېرن ټپیان شوي دي. د یادې ادارې ویان یوسف حماد وایي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ بلخ، سمنګان، سریپول، جوزجان او کندوز ولایتونو کې نن د سې شنبې تر غرمې پورې 21 کسان شهیدان، 15 تنه شدید ټپیان او 292 سطحي زخمیان دي. همداراز 170 کورونه په بشپړه توګه او 342 کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې سروې پیل کړي او له بشپړېدو وروسته به له خلکو سره د هغوی د زیانمنو شوو کورونو د بیرته رغولو په ګډون بیړنۍ مرستې وکړي. ښاغلي حماد پر نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې بشري مرستې له سیاست سره ونه تړي او له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د ننګرهار پښتورګو ملي روغتون کې د یو ناروغ له پښتورګي 45 تیږې راایستل شوي دي. د ننګرهار د پښتورګو ملي روغتون کې د یورولوژۍ متخصصینو او د جراحي ټیم په ګډې همکارۍ د یو ناروغ له چپې ګردې څخه 45 تیږې راایستل شوي دي. د یاد روغتون مسؤل ډاکټر ذبیح الله رؤفي وایي ناروغ شدید دردونه درلودل چې له معایناتو وروسته یې ناروغ تشخیص او په بریالیتوب عملیات ترسره شو او اوس یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. ایران له امریکا سره په مشروط ډول همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای تهران کې په یوه اعلاني غونډه کې ویلي چې هیواد به یې په نږدې راتلونکي کې د امریکا د همکارۍ غوښتنه په نظر کې ونه نیسي. نوموړي ویلي د ایران او امریکا ترمنځ توپیرونه د دواړو هیوادونو په اصلي ګټو پسې تړاو لري. هغه ویلي که امریکا له اسرائیل څخه ملاتړ پای ته ورسوي، له منځني ختیځ څخه خپلې پوځي اډې وباسي او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي، نو بیا به ایران ورسره همکارۍ په نظر کې ونیسي. یو شمېر اسلامي هیوادونو غزه کې د اوربند د ساتنې غوښتنه وکړه. د ترکیې، سعودي عربستان او اردن په شمول د 2 هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو استانبول کې د یوې غونډې پر مهال غزې تړانګه کې د اوربند د ساتنې غوښتنه کړې. د راپور له مخې بېلابېلو لورو موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو د طرحې پر اساس به د دایمي سولې بهیر وهڅوي. دغه غونډه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان په مشرۍ ترسره شوې چې د سعودي عربستان، اندونیزیا، قطر او پاکستان په شمول د 2 هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو پکې ګډون کړی و. فیدان له غونډې وروسته خبري ناستې ته ویلي اسرائیل هم د اوربند تړون څخه سرغړونه کوي او غزې ته د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
نتنیاهو غزه کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو سره مخالفت وښوده. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له پوځي افسرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه هیواد به هیڅ بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې د غزې د امنیت لپاره په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. هغه ټینګار وکړ اسرائیل به وټاکي چې کومو نړیوالو ځواکونو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي او کومو ته نه. ترکیې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د هوکړې په رامنځته کولو کې رول درلوده، د اوربند د پلي کولو د څار نړیوال ځواک کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی و. ترکیې ویلي و چې د دوی ځواکونه کولی شي په پوځي او یا هم په غیر پوځي بڼه فعالیت وکړي. محمد بن سلمان 2 اونۍ وروسته امریکا ته په یو رسمي سفر ځي. العربیه خبري شبکې د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د روان زیږدیز کال د نومبر پر 18 امریکا ته سفر کوي. د راپور له مخې ټاکل شوی محمد بن سلمان د دې سفر پر مهال په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او په دفاعي او ټیکنالوژۍ برخه کې د څو هوکړه لیکونو د لاسلیک په تړاو ورسره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په تېره مې میاشت کې سعودي عربستان ته د ټرمپ د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1.42 میلیارډ ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د امریکا په دفاعي بنسټ کې د سعودي عربستان د پانګونې تړون هم پکې شامل و. آلمان احمد الشرع ته د سفر بلنه ورکړې ده. د آلمان لومړي وزیر فریدریش میرتس ویلي چې د سوریې ولسمشر احمد الشرع ته برلین ته د سفر بلنه ورکړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې فریدریش میرتس ویلي چې غواړي له آلمان څخه د سوریایي کډوالو د ایستلو په تړاو له احمد الشرع سره خبرې وکړي. میرتس ټینګار کړی چې په سوریه کې کورنۍ جګړه ختمه شوې او اوس په آلمان کې د سوریایي وګړو د پناه اخیستنې لپاره هیڅ دلیل شتون نه لري. ټاکل شوي چې یوه اونۍ وروسته د سوریې ولسمشر امریکا ته هم په یو رسمي سفر ولاړ شي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.